بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها مبارکه چې کله واده شوه په اول سار باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ملاقات ته لاړو چې شپه څنګه تېره شوې ده. چې ورغی نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک خپلې ګرانې لور ته وایي لورې کور کې څه شته؟ وایي نه، منګ او تاسو چې کله واده کوو نو څومره امکانات اسباب د معاش او د خواړو دا قسمه قسم نوشاباګانې دا تیار وي، خو مبارکه ورته فرمایي چې زمونږ په کور کې څه نشته. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې اوبه راوړه راته. اوبه یې ورته راوړي، دا مبارک په خوله کې واچولې، په خوله مبارکې کې کنګالې کړي او بیا د بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په سینه باندې وشیندل او بیا سورت اخلاص او معوذتین دای تلاوت کړل او په دې مبارکې باندې شف کړ.